سلامونه او نیکی هیلي. نړیوال ټلویزیون ته ښه راغلاست. په آلمان کې د مونیخ ښار پیښه چې یو موټر د کارګرۍ اتحادیې پر غونډې وخوت پراخ نړیوال غبرګونونه پارولي دي. د ټولنیزو شبکو غبرګونونه. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره خواخوږي ښيي. ځینې خلکو د مونیخ لپاره دا په څیر هشټګونه کارولي ترڅو خپله خواخوږي او ملاتړ څرګند کړي. همداراز د آلمان د مهاجرت او امنیتي سیاستونو په اړه تاوده بحثونه روان دي. نړیوال غبرګونونه. نړیوال مشران او چارواکي د دې پیښې غندنه کوي او د آلمان له ولس سره خپله خواخوږي څرګندوي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي امریکا د آلمان ترڅنګ ولاړه ده او دا وحشیانه عمل غندي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم دا پیښه خواشینونکې بللې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده. دا پیښه د آلمان او اروپا د مهاجرت او امنیتي سیاستونو په اړه پراخ بحثونه راپورته کړي دي. ځینې شنونکي د مهاجرتي سیاستونو د بیاکتنې غوښتنه کوي، خو نور بیا د ټولنیزې ادغام او د سخت دریځۍ د مخنیوي پر اهمیت ټینګار کوي. په ټوله کې دا پیښه د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه نړیوال اندېښنې زیاتې کړي او د امنیتي همکاریو پر اړتیا ټینګار کوي.